د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونې د ښځو لپاره د ښځو د لومړني دایمي نندارتون پرانیسته په کابل کې وکړه. په دغه نندارتون کې چې شاوخوا 40 میرمنو ګډون کړی و، خپل لاسي توکي نندارې ته وړاندې کړل. په غونډه کې د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ خونې مسؤلینو وویل چې دغه نندارتون به په هره اونۍ کې 2 ورځې د ټولو پر مخ خلاص وي او له دې لارې سوداګري میرمنې کولی شي چې خپل توکي وپلوري. هدف از نمایشگاه دائمی هست. له دایمي نندارتون څخه زموږ هدف دا دی چې په ټول هیواد کې د ښځو د لاسي صنایعو لپاره بازار موندنه وکړو او د نندارې لپاره یې کښیږدو. دغه راز په هیواد کې دننه او نړیوالو بازارونو ته دغه لاسي صنایع ورسوو. د دوی په خبره چې د نندارتونونو دغه ډول لړۍ به د افغانستان نورو ولایتونو ته هم وغځوي او هڅه به وکړي چې په نړیواله کچه د افغان میرمنو د لاسي توکو د پلور لپاره بازار موندنه وکړي. ولی مونږ نیت دا ده چې د زناو تاک نه مونږ خپل خویندو ته په هر ولایت کې خصوصا په د کلو کې په رسولیو کې چې ښځه د یو شکوله وي که 40 کله حق نه ده ورسېدله. مونږ نیت دغه ده چې دغې کونډو ته داسې برنامې برابرې کړو چې خپل کور نه په عزت کې ماشین ولري، خپل رخت ولري، خپل ماشین ولري، خپل ستنه ګوټه ولري، د خپل کور نه خپل کور وکړي. مونږ نیت ده چې نه دا سامان وخلو په آنلاین کې په دنیا نه وي ته خرڅ کړو. دا رقم چې د ښځې منځ کې بل څوک نه وي چې دی په زمت کړی وي، دی په 500 افغانۍ یا په لوټه یا په څمڅه شاتې نه اخیستلی شي. د دغه نندارتون یو شمېر ګډونوالو میرمنو له CMG سره په خپلو خبرو کې وویل چې دې ته ورته نندارتونونو په مرسته کولی شي لاسي صنایع په ښه ډول سره وپلورل شي. چې په دې کې تقریبا 40 ښځې دلته خپل محصولات راوړي دي او د نمایش په خاطر دلته ویښې دي او د دې ګټې زښته ډېرې دي ځکه چې دوی ته یو مارکیټینګ کیږي، د دوی محصولات خلک پیژني او د همدې لارې ډېری ښځې دي چې نشي کولی د باندې خپل محصولات یو دوکان کې خرڅ کړي، بیا دلته منګ اسکه راغلي دي او د همدې د لارې د خپل محصولات خرڅوي او ځان ته روپۍ ګټي. این نمایشگاه از طرف دغه نندارتون د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو د خونې له لورې د ښځو لپاره پرانیستل شوی دی. دا ډول نندارتونونه د ښځو د لاسي صنایعو لپاره ډیر ګټور دي. خلک کولی سي پوه سي چې ښځې کوم کارونه ترسره کولی سي. له حکومت څخه مو غوښتنه دغه ده چې د ښځو د کار د مخنیوي په ځای ښځې وهڅوي او دغه راز پرېږدي چې ښځې خپل کار وکړي. د دوی په خبره چې اوس مهال په افغانستان کې میرمنې له ګڼو ستونزو سره مخ دي او ډیری میرمنې د خپلو کورنیو سرپرستي کوي. همراهیم یک 20 دانه دختر خانم له ما سره د شلو په شاوخوا کې میرمنې چې د کورنۍ سرپرستي او ځینې نور یې یتیمانې او بېوزله دي کار کوي. موږ له دولت څخه دا غوښتنه لرو چې له موږ سره پر خپلو ژمنو عمل وکړي او دغه راز موږ وهڅوي تر څو وکولی سو د خپل اولاد لپاره یو ګوله حلاله ډوډۍ پیدا کړو. دوی له حکومت او نورو اړوندو ادارو څخه د خپلو تولیداتو لپاره د نړیوال بازار غوښتنه وکړه او زیاته یې کړه چې سږکال یې د تیرو کلونو په پرتله د تولیداتو د پلور لړۍ پیکه وه. د ښځو د تولیداتو لپاره په پلازمینه کابل کې دغه دایمي نندارتون پر داسې مهال پرانیستل کیږي چې تازه د افغانستان سرپرست حکومت په ټول هیواد کې د ښځو پر وړاندې د خصوصي او دولتي پوهنتونونو دروازې وتړلې. احسان الله کریمي، CMG، کابل.